Hello dear students, hope you are doing well and great and hope you are having a great time. Once again, welcome back to English Academy guys. Today we have the third lesson in beginner class. So guys, if you want to learn English with me and you're new on my YouTube channel, so kindly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get my all new videos notifications. سلامونه نیک هیله احترامات مو منې ملګرو هیله ده چې خوشحاله د صحت او عافیت جمعې به مو په تن اوسیږي او د نوي درس لپاره آماده واوسیږئ ملګرو نن موږ تاسو په بګنر ټو کلاس کې لرو دریم نمبر درس په دریم نمبر درس کې به موږ تاسو وایو انټراګیټیو سنټنسز دا چې انټراګیټیو سنټنسز تعریف یې څه دی څه ته ویل کېږي پر څه باندې خبرې اترې لري او زموږ استاد سره په کومو ځایونو کې مرسته کولی شي د دې په هکله باندې به خبرې اترې لرو ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ د بیل ایکن هم درسره کېکاږئ تر څو پورې زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ راګرځو موږ تاسو انټراګیټیو سنټنس ته په تعریف باندې غږیږو بیا وروسته په انګلیسي تعریف باندې او بیا ورسره نور معلومات لرو نو دا شاته کومه منظره مې چې ورکړې ده دا په دې خطر نه دی چې ستاسو پام بلې خواته واوړي نو پام مو درس ته وکړئ په هر ځای کې چې مشکل و یا ورباندې پوه نه شولئ کولی شئ په کمنټ سیشن کې پوښتنه وکړئ موږ به انشاءالله هلته هم ستاسو لپاره معلومات درکړو نو دا منظره یوازې د دې لپاره دی چې تاسو دقت ونه کوئ صحیح دی یا مو زړه تنګ نه شي له دې درس سره راګرځو موږ تاسو په پښتو کې تعریفو دغه درس سوالیه جمله یا موږ تاسو په پښتو کې ورته ویلی شو پوښتنیزه جمله تعریف یې داسې دی سوالیه جمله هغه ده چې د پوښتنې لپاره کاریږي او تل د پوښتنې نښه لري صحیح دی دا د جملې تعریف دی په پښتو کې اسانه او شارټ لنډ تعریف سوالیه جمله هغه ده چې د پوښتنې لپاره کاریږي کله چې موږ تاسو غواړو له یو چا څخه پوښتنه وکړو په دې ټیم کې موږ تاسو سوالیه جمله کارو یا بل څوک له موږ تاسو څخه پوښتنه کوي د هغه جمله سوالیه ده موږ تاسو باید ورته ځواب ورکړو او څنګه پیژندلی سو په دې خاطر چې په اخر کې سوالیه علامه ولري یا کوېسچن مارک چې ورته ویل کېږي دا جملې نور هم داسې علامې لري چې په اکسلري ورب سره is am or do does did will په دې سره شروع کیږي او یا هم په WH question یا په WH word سره شروع د دې جملې وي لکه څنګه what where when who why how صحیح شو د دغو auxiliary verbs او WH question یا WH words په مرسته سره دغه جملې جوړېږي اوس راځو موږ تاسو په انګلیسي ژبه کې تعریف وایو An interrogative sentence is a type of sentence صحیح دی that asks a question and always end with a question mark. An interrogative sentence is a type of sentence. سوالیه جمله یو برخه د جملو ده that asks کوم چې پوښتنه کوي a question د یو سوال and always end with a question mark او تل د question mark باندې ختمیږي یا د پوښتنې په علامې سره د جمله ختمیږي صحیح شو په تیرو درسونو کې موږ تاسو ویلي وو چې ډیکلریټیو سنټنس کوم چې منفي او ساده جمله وه هغه په فول سټاپ سره ختمیږي خو د دې په اخر کې بیا موږ تاسو ورته سوالیه نښه ورکوو صحیح دی او it usually begins with an auxiliary verb او دا اکثریت یا همیش یا تل په auxiliary verb سره شروع کیږي as am or do does did will can په دې سره شروع کیږي or a WH question یا word صحیح شو دواړه موږ تاسو ویلی شو or a WH word یا په WH حروفو سره پیلیږي یا شروع وي د دې جملې what
where, when, who, why, how. صحیح شو؟ دا په انګلیسي کې شو. او اوس موږ تاسو راځو یو بل څه پکې وایو چې هغه ډېر مهم دی. په انګلیسي کې سوالیه جمله دوه ډوله دي. صحیح دی؟ چې د یوې جملې ځواب وي هو نه، چې په انګلیسي کې موږ تاسو ورته ویلی شو yes no questions. ځواب یوازې هو یا نه وي، yes یا نه وي. صحیح دی؟ او دوهم ډول یې داسې دی، هغه پوښتنې چې د WH questions یا د WH words په مرسته جوړېږي. صحیح شو؟ یو پوښتنه هغه ده چې په yes no سره ځواب کېږي، او بله برخه هغه پوښتنې دي چې د WH question یا WH word په مرسته جوړېږي. دا دوه برخې دي. اول موږ تاسو راځو د yes no questions ته. د دې فارموله وایو، یا موږ تاسو په پښتو کې ورته ویلی شو جوړښت یې وایو، چې څنګه جوړولی سو د yes no question جملې. Are you a student؟ صحیح دی. آیا تاسو محصل یاست؟ ځوابولی شو په yes I am یا no I am not. په دې باندې ځوابولی شو. دوهم مثال ته راځو. Is she your teacher؟ Is she your teacher؟ آیا هغه ستا ښوونکې ده؟ دریم ته راځو. Do they play football؟ آیا هغوی فوټبال لوبوي یا د فوټبال لوبه کوي؟ څلورم ته راځو. Did he go to school؟ آیا هغه ښوونځي ته لاړ؟ نو ځوابونه د دغه رقم جملو موږ تاسو په yes no سره کولی شو، یا ویلی شو چې yes I am یا no I am not. صحیح شو؟ هو یا نه سره ځوابولی شو. بیا راځو موږ تاسو WH questions ته یا WH words موږ تاسو راځو. د پوښتنیزو کلمو لیست موږ تاسو دلته وینو. what، where، when، who، why، how. جوړښت یا فارموله څنګه ده؟ WH word په اول سر کې به دا وي، بیا به ورسره auxiliary verb وي، بیا به ورسره فاعل وي subject، او په اخر کې به main verb وي. دا د دې جوړښت دی، او پلس question mark. صحیح دی؟ یعنی په اخر د هرې جملې کې چې سوالیه وي باید 100% پکې question mark یا پوښتنیز یا د سوالیې نښان وي پکې. مثال ته راځو. What's your name؟ چې دا په دې سره موږ تاسو نسو ځوابولی yes no سره. صحیح شو؟ نو دا مکمل ځواب ته ضرورت لري. دوهم ته راځو. Where do you live؟ ته چېرته اوسیږې یا تاسو چېرته اوسئ؟ When did he arrive؟ هغه کله راغی؟ Who is your best friend؟ Who is your best friend؟ ستا ښه ملګری څوک دی؟ پنځم ته راځو. Why are they late؟ هغوی ولې ناوخته دي یا هغوی ولې ناوخته کړه؟ صحیح شو؟ How can I help you؟ How can I help you؟ زه څنګه مرسته در سره وکړم یا څنګه مو مرسته کولی شم؟ صحیح دی؟ اوس موږ تاسو راځو قواعدو ته یا یادونو ته موږ تاسو راځو چې په یاد ستاسو وي. که چېرته فعل بی ورب وي، نو as، am، or، was، were او داسې نور جمله په هغوی سره پیلیږي. په دغه as، am، or، was، were په دې سره پیلیږي. صحیح دی؟ او که چېرته فعل اصلي وي، له did، do، does څخه کار اخلو. صحیح دی؟ که جمله moral verbs وي،
will, can, must, may په دې سره وي. هغه په پیل کې راځي. صحیح دی؟ لکه مثال ته راځو. will you come tomorrow؟ صحیح دی؟ دوهم ته راځو. آیا ته سبا راځې؟ can she drive a car؟ آیا هغې موټر چلولی سي؟ صحیح دی؟ آیا هغه موټر چلولی سي؟ must we finish today؟ آیا باید نن ختم کړو؟ یا باید نن یې پای ته ورسو؟ صحیح شو. دا و د نن ورځې درس. هیله ده چې ورباندې پوه شوي یاستئ. په هر ځای کې چې پوه نه شولئ کولی شئ په کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ. او یو څه غواړم چې ستاسو لپاره یادونه وکړم. هغه ډېرې عامې تېروتنې وي چې لکه یو مثال زه در کوم. you are happy. دلته اوس په اخر سر کې هم کوېسچن مارک لري. دا ولې اشتباه دی؟ ځکه چې په اول سر کې باید آر راسي. صحیح دی؟ are you happy په اخر کې بیا کوېسچن مارک. صحیح دی؟ یا پوښتنیزه نښانه نښان. بل مثال ته راځو. she plays football. داسې دی که اوس نه داسې ولو که په اخر کې سوالیه جمله هم سوالیه نښان هم ولري اشتباه دی. صحیح ده؟ په اول سر کې باید چې شي راسي does راسي. does she play football؟ دا صحیح دی او پورتنی یې اشتباه دی. دا د نن ورځې درس. هیله ده چې تر راتلونکو ویډیوګانو مو په یاد ولرئ او د راتلونکو ویډیوګانو لپاره اماده واوسیږئ. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ و ناصر.